دا کنځاوې کول څرنګه دي شتم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دوه سړي چې یو بل ته کنځا کوي نو ګناه یې هغه اول کنځا کوونکي باندې ده خو که دا دوم تر هغه زیادت نه و کړی دلته اوس دوه حکمه دي موږ ته د شریعت د نګاه نه چا ظلم در سره وکړو پوچې درته وویلې هر قولا ظلم یې که فعلا و عملا ظلم یې در سره وکړو موږ ته الله تعالی د طرف نه د پیغمبر علیه السلام د طرف نه دوه حکمه دي یو اول د عفو ده د کنځا درته وکړه ته یې مه ورته کړه لوی شی دا ده د ظلم در سره وکړه ته یې مه ورسره کړه د وسیله رحمي نه در سره کړه ته یې ورسره کړه سویل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن